تاسې پوښتنه کړې ده چې په دا سهار او په ماښام کې د الله جل جلاله اذکار ویل. د ماښام د لمانځه او د سنتو تر مابینځ په دغه وخت کې دا اذکار ویل کېږي که نه. محترمه ستاسو په جواب کې به ووایو چې د سهار د سنتو څخه ما سوا د نور وخت سنت چې دي هغه چې څنګه فرض وسوله متصل باید سنت پسې وسي. دا د امام صاحب مبارک مذهب دی. قوي خبره هم دا ده چې په دا مابینځ کې باید اذکار سړی ونه وایي. که څه هم بعضې علما وایي چې که چیرې سړی یو خاص اذکار لري هغه نو بیا د دې سنتو تر مابینځ د سنتو د فرض تر مابین ویلی سي. خو زموږ د مذهب مبتبعي قول دا دی، قوي قول دا دی چې بس د سنتو څخه د فرضو څخه وروسته صرف دونه قدر وقفه کېدلی سي چې دغه دعا امام کوي چې اللهم انت السلام ومنک السلام وتبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. بس خلاص. دا چې وسوله فورا به بس مسلمان ولاړیږي، مؤمن به ولاړیږي، خپل سنت به کوي. نو تر دا مابینځ په اذکارو باندې فاصله ورکول لا هم هغه سنت خپل د سنتیت د مرتبې څخه اړوي، برای یو نفل ځینې جوړیږي. او یو د سهار سنت دی چې مخکې کېږي په دا مابینځ کې فاصله تر فرضو پسې ډېره وي، ځکه په هغه کې خپله د سهار په سنت کې خپله 3 سنته موجود دي. یو دا چې سړی بیا په هغه اول وخت کې کوي د سهار، دویم دا دی چې په اول رکعت کې بیا قل یا ایها الکافرون، په دویم رکعت کې بیا قل ولا شریفه وایي، او دریم دا دی چې په کور کې بیا کوي، یعنې په مسجد کې بیا نه کوي. دا وینې د یو فضیلت خبرې دي. نو هغه وختي کېږي د هغه فاصله پروا نه کوي، په مابینځ کې اذکار راتللی سي. نور نو هغه سنت که مخکې وي که شاته وي دا باید متصل وسي پر فرضو پسې. خیر دی کله کله داسې پېښه سي چې هلته سړی سنت مخکې وکړي نو جومات نه وي درېدلی، پروا نه کوي، نو هغه بیا هلته د جومات په خاطر باندې سړی انتظار کوي. او دا وروسته سنت چې دی دا خو نو بیا د جومات خبره نسته چې وروسته بیا جومات وي، بس متصل باید وسي. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.